سلامونه، امید لرم چې روغ جوړ بیاستئ. لایف شیر ته ښه راغلاست. تقریبا 15 دقیقې پاتې چې نیویارک سیشن شروع شي زمونږ. نو دا چې دی زمونږ د مخکې هفتې لکه د هفتې تقریبا ما پرون بل پرون ویډیو راچولی د انالیسیس چې مارکیټ به داسې موو ورکوي. نو راځو مارکیټ ګورو چې څه کولی شي او څه نشي کولی. همدا اوس چې دی مونږ په ورځني چارټ کې یاستو. صحیح ده. داسې شو، دا به زه بند کړم. دا به زه بند کړم. ورځنی چارټ دی. ورځنی چې دی که وګورو بای سایډ یې سویپ کړی دی او سیل سایډ پاتې دی. همدارنګه که راشو څلور ساعته ته، څلور ساعته کې چې دی مارکیټ څه کړي دي، مارکیټ دغه کار یې ښه نه دی کړی چې دا ځای سویپ کړی دی. نو دا چې دی د څه ورته وایي د ساین دی چې بره تللی شي. نو دلته چې دی دا لیکویډیټي مونږ لرو چې مارکیټ کولی شي دا والي او بیا لاندې راغورځي، خو مارکیټ ډېر راغورځېدلی دی. ښه موږ خپل لیکویډیټي مارک کوو. راځو لاندې. مارکیټ لاندې لیکویډیټي ډېره لري. څنګه چې وګورئ دا شیپ د ځای کې سویپ کړی، بیا راوغورځېدو، بیا یې سویپ کړی دی. دا چې دی دا بولش اف ای جي چې دی انورس کو. نو دا هم یو ساین دی چې مارکیټ ریورس کېږي. او بله دا چې موږ دلته دا اف ای جي لا نه دی جوړ شوی، نوی مارک کوو. ځو دېرش دقیقې ته. دېرش دقیقې کې چې دی دا اف ای جي لرو مونږ، دا فرالی ګپ بیرش اف ای جي لرو مونږه. صحیح ده. نو زو 15 دقیقې ته. 15 دقیقې کې څه لرو؟ 15 دقیقې کې دلته مونږ یو دانه اورډر بلاک ونیسه. دا بولش اورډر بلاک کېدای شي د دې پورې مارکیټ راشي زما د نظره. بولش اورډر بلاک شو زمونږه. نو ورې دا سیشن وګورئ چې سیشن چې کړی دي چې را روان سیشن چې کړی بولش شو، آسیا بولش شو، لندن بولش شو. نو نیویارک پوتنشلی کېدلی شي زیات چانس دی چې لاندې راوغورځېږي. نو زو 15 دقیقې ته. 15 دقیقې کې څه لرو؟ 15 دقیقې کې دا فرالی ګپ لرو سره د دې بریکر بلاک چې ځینه مارکیټ کېدای شي راوغورځېږي. بیرش بریکر بلاک. نو زو 3 دقیقې ته. 3 دقیقې کې هم خاص څه نه لرو. نو زمونږ ویو چې دی که مارکیټ اول لاړ شي دا ځای سویپ کړي. صحیح ده. مورېږه چې دا مې څه کلیک کړو. ښه که مارکیټ لاړ شي اول د بای سایډ سویپ کړي نو لاندې بریک راکړي، زه به لاندې خواته ټریډ الم. او که نه دی اول لاندې ځای بریک کړي نو ورځې یو دقیقې ته لاړ شم چې د خپل ټریډ ځای وګورم. نو هغه ټریډ ځای به زما چې دی دا ځای دلته بیا بریک ورکړي زه به ټریډ الم. خو اول غواړم واقعا چې د بره لاړ شي، بره سویپ وکړي تر څو بیا زه لاندې خواته ټریډ ولم. اوس دا سکرین شاټ کوم خپل ټیم ممبرانو ته چې دوی ته ور واچوم چې مارکیټ څه کولی شي. ښه هی خدای ښه اوس دا اکثر سرچ کوم. نو ګورو چې مارکیټ څه کوي. څنګه چې ګورئ مارکیټ چې همقسې مې ویلې څرنګه مې چې ویل چې اول به بره سویپ کوي بیا به لاندې راځي، همقسې را روان دی. نو فقط زه دغه ځي بریک آوټ ته په تمه یم چې دلته بریک آوټ ورکړي نو زه سیل ټریډ والم. نو په تمه کېږو چې څه کوي، بریک راکوي او که نه. فکر کوم دغه کنډل بریک ورکوي. یو دغه د دې ټریډ زما دغه نه خوښېږي چې دلته سپورټ زون لري دلته. نو خیر زموږ سټاپ لاس لا دونه وړوکی نه دی. نو ګورو څه کوي. که دې سره بریک ورکړی والله ښه راتلو، ځکه چې که اوس دلته دی کلوز ورکړي کېدای شي بل کنډل چې دی لاندې ما ته بیخي ټریډ رانه کړي. ګورو څه کوي. نو د دې کش ته اوس ګوره یا به ټریډ راکوي یا نه. ګوره نو فکر کوم دا به زموږ د ټریډ کنډل وي، فقط د لاندې کلوز ورکړي د دې نه لاندې دغه خط نه لاندې. ځه
یو دوه درې. ښه، دا زموږ ټریډ شو او دا چې دی هغه زموږ سټاپ لاس او دویم چې دی زموږ ټي پي. نو نورمالي زه بلته لږ کلوز کوم او نور به چې دی دلته زما ټي پي، نو زه بلته یو ټي پي ږدم. نو ګورو چې مارکیټ څه کوي. دا زموږ ټریډ شو نور او ګورو چې څه کوي. ښه، دا زموږ د نن ورځې ټریډ و چې سټاپ لاس شو. هلته تقریبا یو په یوه ښه صحیح ورسېدو، خو موږ بند نه کړو ځکه چې موږ یو په دوه کاره وو. نو کېدای شي ګوره ښه دا زما سټراتیجي ته جوړ دی. ایله یې اوس ښه دغه وایستو، دا اکویټي وسیله ښه وایسته. نو داسې کې که بریک آوټ ورکړي زه ټریډ ایستلی شم، خو کېدای شي دې ویډیو نه بعد یې والم، خو کېدای شي ریکارډ یې نشم کړلی ځکه چې دا فقط یوه ویډیو ده. زه خپله هر ویډیو کې یو ټریډ حلم. نو مننه ویډیو لیدل نه مو حتما لایک او چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. مننه، خیر اوسه.